زما محترم ورونو او خويندو من چې دی په هغه غوره لسو شپو کې داخل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد دی یو خاص اهتمام کاو. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپو کې ډیر زیات کوشش کاو په نسبت سره نور شپو ته. او موږ ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت بیانوي او فرمایي چې کله به اخرنۍ لس شپې داخل شوې د رمضان، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه په عبادت باندې ژوندۍ کوله او خپل اهل به راپاڅاوه او دغه رنګ خپل لنګ چې دی هغه به مضبوط که. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې د دې شپو ډېر زیات اهتمام کاوه؟ ځکه چې په دې کې یوه شپه ده او هغې ته ویل کېږي لیلة القدر، او الله رب العالمین د هغې په فضیلت کې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر شپه چې ده د 1000 میاشتو نه غوره او بهتره ده، برابره نه، غوره او بهتره ده. که یو انسان چې په دې شپه کې عبادت وکړي دا داسې ده لکه ده چې په 1000 میاشتو کې عبادت کړی او د دې نه غوره او بهتره. دې وجې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اخرنو لسو شپو کې اعتکاف کاو چې دا شپه راګیره کړي او د دې اجر او ثواب چې دی راګیر کړي. دا هغه شپه ده چې قرآن کریم په دې کې نازل شوی دی، او دا هغه شپه ده چې الله رب العالمین د ډیرو انسانانو څټونه د اور نه ازادوي. نو موږ له څه پکار دي؟ موږ له دا پکار دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم پسې قدم کیدو، کوشش وکړو چې دا اخرنۍ شپې په عبادت باندې ژوندۍ کړو او په دې کې ډېر زیات عبادت وکړو او د لیلة القدر د شپې د راګیرولو کوشش وکړو. او هغه یوه طریقه دا ده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوله چې په دې اخرنو لسو شپو کې به اعتکاف کاوه، دنیا سره به خپل تعلق کټ که، صرف د رب العالمین سره به رابطه وه. او که چېرته ته اعتکاف نشي کولی نو بیا په دې لسو شپو کې چې کومې طاقې شپې دي د هغې خاص اهتمام وکړه، ځکه لیلة القدر شپه چې ده هغه په دې طاقو شپو کې راځي. زما محترم ورونو، الله رب العالمین دا فرصت او موقع موږ له راکړې ده چې دغه شپه راګیره کړو، نو کوشش دا وکړو چې دا ټولې شپې په عبادت باندې ژوندۍ کړو، د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړو چې ربه موږ چې دی لیلة القدر شپې ته ورسوه او په هغې کې چې دی د عبادت توفیق راکړه.